رونو حالات قسم د ګوره تباہی طرف ته روان دي، حالات ته تباہی طرف ته روان دي. تاسو ګورئ زمونږه چې کوم حکمرانان دي د هغوی حالات وګورئ، د هغوی کارنامې وګورئ. رونو ګوره ځان کې سوچ راولئ، سوچ. مونږ پرون په یو اجتماع کې وو، ما هلته کې وې چې رونو ګوره د صالح قیادت انتخاب وکړئ. ګورئ والله چې خفه به وئ به لکه دا اوس چې څنګه خفه یئ. څوک وایي ګراني شوه، څوک وایي پټرول ګران شو، څوک وایي وړه ګران شو، څوک وایي پلانې شی ګران شو. کو صالح قیادت انتخاب مو ونه کو، علماء کرام مو رانوستل، نیکان صالحان مو رانوستل، والله د دې نه به زیات خفه وئ. دې پسې بې نوره بې حیایي را روانه ده. ګورئ نور حالات خرابېږي. د علماء کرامو لمن ونیسئ، د صالحانو لمن ونیسئ. ګورئ هر حالت کې بعضې خلک وایي ای ملا سړی په وټ څه کوي، دا ساده سړی ده. پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. دا جناب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، دا بنی اسرائیلو جناب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اغیب سیاست کولو. نو العلماء ورثۃ الانبیاء، پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمائی علماء کرام د جناب انبیاء کرامو علیہم الصلاۃ والتسلیمات وارثان دي. تا ته چې د پلار نه پټې پاتې شي چاله ورکوي کو ته د ما حصه ده، خپل عقل که نه. سیاست د علماء کرامو کار ده. یقین سره یم ښه دا کم سیاستدانان چې ته دنه د سیاست د معنی تپوس کو ته سیاست څه دی، دا تا چې کم ناظمان ولاړ دي، کم کونسلران ولاړ دي، یقین سره یم دته وایي سیاست څه ته وایي، بس دا تا ته د سیاست معنا وکړي. او الحمدلله علماء کرام په دې پوهېږي چې د سیاست معنا څه ده. په معنی باندې پوه شي نو الله به تا هغه مقصد ته ورسي، او چې په معنا نه پوهېږي نو مقصد به څه حاصل کړي. رونو د صالح قیادت انتخاب وکړئ، د علماء کرامو لمن ونیسئ. مونږ به انشاءالله هره جمعه تر بلدیاتي انتخابات شروع کېږي، تقریبا څه تاریخ یې ورکړی ده، والله اعلم. علماء کرام ګورئ ولاړ دي. ما درته وي کو د غلط قیادت انتخاب مو کو، لکه دا مخکې چې شوې ده څومره د دین اسلام مخالفت شو. بل ورځ باجوړ کې یو قاري صاحب شهید شوی ده، قاری محمد الیاس صاحب رحمت الله علیه، د جمعیت علماء اسلام مشرانو کې و. د هغې نه مخکې د هغه ورور مفتی سلطان محمد صاحب هغه شهید شو، بل ورځ دا شهید شو. رونو دا څوک کوي؟ مسلمان ولې په امن نه ده؟ مسلمان ته ولې خوشحالي نشته؟ تا غلط قیادت راوستی ده، تا د اسلام مخالف قیادت راوستی ده. ته دې قیادت راوله، قسم ده ته کور کې ناست وه او کور کې به خوشحاله وي، جماعت کې به په امن وي، کور کې به په امن وي. خدا کله کو نیک قیادت ته راوستو، الله پاک جل شانه دې زموږ نیکان مشران راولي. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.